د اسیا تر ټولو شتمن کس زوی واده ته د نړۍ بډایه خلکو ترڅنګ راشد خان هم رسیدلی دی. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان د نړۍ د نورو مشهورو او بډایه خلکو سره یو ځای د اسیا تر ټولو شتمن کس د کورنۍ لخوا له واده مخکې ترتیب شویو مراسمو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلی دی. په ګڼو هغه ویډیوګانو کې چې هندي رسنیو خپرې کړي، نوموړی د هند بل مشهور لوبغاړي سوریا کومار سره یو ځای د واده مراسمو ځای ته رسیږي. د امریکا د پوخاني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لور ایوانیکا ټرمپ، د نړۍ بل شتمن کس بیل ګیټس، مارک زوکربرګ او ځینې نور هغه کسان دي چې د ریلاینس صنعتي شرکتونو څښتن میک امباني د خپل زوی له واده مخکې یوې ترتیب شوې میلمستیا ته رسیدلی دي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.